مقبره کې بالکل مونځ نه کیږي. لنډ خبره دا یاده کا چې په یو ځای کې مسجد او مقبره نشي جمع کېدلی، د مونځ د عبادت ځای او قبر دا نشي جمع کېدلی. دا بس لنډه دا خبره یاده کا چې لا یجتمع قبر ولا مسجد في مكان واحد. بس یا به یو ځای مقبره دلته جومات جوړول حرام دي، مونږ پکې کول حرام. ځکه پرون تاسو حدیث ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مسجد جوړاو، مسجد نبوي، نو څه چلے وکړو کم طرف ته چې قبرونه هغه ویستا اډو کې ول ټول ویستا ځای صفا کو. نو مقبره کې جومات جوړول ناروا دي، مګر اله چې دا ټول اډو کې ارسم وباسي او که مسجد نو به پکې قبر جوړول ناروا دي. ډیر ځایونه کې زمونږ په دې دغه بعض ملکونو کې چې ګوري نو په دې جماعتونو کې به دنه قبرونه جوړ کړي، په دې مسجدونو کې چې د مونږ هغه نه دی پکار، د دې نزان ساتل وکړ دي، ځکه چې دا ناروا ده او ممنوع ده. بعض خلک د دروغ د پاره یو دغه کوي کنه، خپل عقیده خرابوي. دا باباګان او دا کسان د دې په دربارونو د قبرونه جوړ کړي. نبی رسول الله په دې لعنت ویلې، پرونم حدیث تیر شوی، اوس دا به حدیث راځي ورستو راځي ان شاء الله. نو د دین سره چل ول کوي، څه چل ول کوي؟ دروغ وي او دوکي ورکول لپاره. ولې وي دا مسجد نبوي کې چې نبی علیہ السلام خاخ کړی وي، دروغ مو وایا او په پیغمبر دی ویلې، او الله بدر عذاب درکې په دې باندې. ځکه چې څوک په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وای او خور ته پته چې دروغ وایم، الله رب العالمین به جهنم کې ورله ټکانه جوړي. ته په قسم سره دا ویلې شو په طلاق سره چې دا د مسجد نبوي زی دی، چې نبی علیہ السلام کې خاخ دی دا مسجد نبوي دی؟ نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه دي، دا د نبی علیہ السلام حجرې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې نه دی دفن، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حجره کې دفن دی. دا مسجد نو نه دا وقف زمکه و نه دا جمعات، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور، دا د عائشه رضی الله تعالی عنها حجره ده. او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا مسله بیان کړو او صحابه ته په هغه وخت کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو چې کوم ځای کې به دفن کو، ناغو فرمایل ماته ویلو چې نبی په کوم ځای کې وفات شو ملته به دفن کیږي. نو دا چې تاسو ګورئ په دې بعضی تصویرونو کې یا څوک لاړ شي هغه یا پوهیږي نه، او یا بعضی مولیان غلط عقیده ولې دوکه کی چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مسجد کې خاخ دی، ورته دروغ مو وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې نه دی خاخ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور اجره کې خاخ دی، دا مسجد نه دی. دا خورستو زمانه کې چې کله توسیع کړی دا د بعضی رستنو کسانو چې حکومتونو کې راغلي، هغوی پکې د نبی علیه السلام د حجرې او د کور جومات په دې منځ کې راوستی دی. او حالانکې په هغه وخت کې علماو د مدینې خلکو هغوی منې کړي چې دا توسیع دی بل طرف ته وکړي، د نبی علیه السلام د کورونه او د حجرې پکې مه راولئ دې مسجد کې. و دا خو د هغوی غلطي ده چې داسې کار یې بیا کړی، او په هغه ورځو ټولې مدینې جړل تاریخ دا لیکي چې داسې نه وه په کار. نو دغه دلیل نه دی د دې خلکو دپاره، او هغې نه بیا خپل ځایونه تاو کړي، خپل حدود دي هغه په مسجد کې د سره حساب نه دی، نه هلته څوک مانځه ته ودرېږي، جدا ځایونه دي خپل دیوالونه ترې تاوړي. نو دا هم یو دروغ دي چې تاسو اورئ د بعضې خلکو نه دوکه کوي چې نبی علیه السلام قبر په جومات کې دی، هېڅکله په جومات کې نه دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره ده، دا د نبی صلی الله علیه وسلم کور دی، دا مسجد نه دی.